یاره څونه کچا سوچ دی. زه اوس هم هلته چې کارونه کوم نو په هغې کې د شهرام نوم ځان سره برختی کوم او دلته شهرام یکدم چې راغې دونه غرور دونه تکبر نه دی پکار نو د دغه نه زما نومونه لر کړل او دا خبره شروع شوه د جهانزیب کرنل شاهزیب شهید د هغه دغه افتتاح نه او دا څه خو ما بلند کړي دي دا نوم او دا دغه خو موږ یې پروف کړی دی په دغه باندې په تاسو ته د ټولې میډیا سته پته ده په چیف منسټر باندې او په حکومت باندې موږ به تر اخرني وخته پورې عمران خان صاحب سره یو عمران خان صاحب فیصله ستاسو په حق کې را نه نو هم به ولاړ یو سره هلته کې دا سوال چې دی نو د دې جواب زه اوس فلحال نشم درکولی ځکه چې یو خبره ده ما ته زما د خلکو زما د حلقې د 46-45 صاحب فیصله به هغې کوي خو ډېره ګرانه عوامو ته ده چې د یو خاندان خبره به نه کوو د یوې پارټۍ به وکړو چې پاکستان تحریک انصاف اوس سار ریسنټلی 10 بجې ستاسو د خاندان یو غړی شهرام خان ترکی سره د خپلې قافلې هغه د انې دپاره کاغذونه جمع کولو دپاره د خلکو ته دا فیصله ګرانه به نه وي ضرور به وي. سلامونه کتونکو مبشر جان یوسفزی مو تاسو ګورئ ځلن ټلویزیون موجوده په صوابۍ کې په انې 19 باندې ضمني الیکشن کېدو والا دی کوم د ریسنټلی عثمان خان ترکی یو نوم پیش کیږي د پاکستان تحریک انصاف ریپرزنټیټیو وي 18 مارچ باندې الیکشن دی ضمني انتخابات دي درې پیرې د دې حلقې MNS پاتې شو دې سره به خبرې کو را سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه صحت مو ښه دی؟ الحمدلله د الله لوی احسان دی. زه اول د ټولو نه مخکې ستاسو د میډیا او د ځلن ټي وي ډېره مننه چې هر ایشو باندې دلته کې چې دی نو په صوابۍ کې الحمدلله امن دې لري خو چې کله څه کشالیم راغلي دي نو دوی په ډېر وړو څیزونو باندې خپل کردار ادا کړی دی د میډیا په حیثیت باندې کم چې د دې فرایض جوړېږي زه ستاسو د هغې ډېره مننه کوم. الیکشن کمیشن روان دی اوس تاسو خپل کاغذات وړئ خپل نامزدګي کوئ روان یې څه وخت به ځئ اوس نن 14 فبروري ده تاسو نن ورځ ټاکلې ده په دې ورځ کې به اوس څه وخت روانېږي؟ خبره دا ده چې زه د خپلې پارټۍ د مشر د عمران خان د ویژن مطابق او د هغه د وینا مطابق چې دی نو په ضمني انتخاباتو کې حصه اخلم. دا نه دی چې دا زما فیصله ده. څنګه تاسو استعفا ورکړئ؟ ما خو استعفا ورکړې وه خو د هغوی په خوښه زه په لومړنو یو څو کسانو کې هم چې استعفا مې ورکړې وه او الحمدلله زه تر اخرني وخته پورې 8 میاشتې شوې 9 میاشتې بلکې وشوې په خپله استعفا او په خپل هغه کردار باندې خوشحاله یم او خان صاحب سره یم او خان صاحب سره به ولاړ یم. کوم وخت نه عمران خان سره راغلي وو په هغه مې اعتماد او اعتقاد دی او انشاءالله هغه به د انصاف فیصله کوي. انصاف فیصله به هغې کوي خو ډېره ګرانه عوامو ته ده چې د یو خاندان خبره به نه کوو د یوې پارټۍ به وکړو چې پاکستان تحریک انصاف اوس سار ریسنټلی 10 بجې ستاسو د خاندان یو غړی شهرام خان ترکی سره د خپلې قافلې هغه د انې دپاره کاغذونه جمع کولو دپاره د خلکو ته دا فیصله ګرانه به نه وي؟ ضرور به وي خو خلکو ته چې کله حقایق مخې ته راشي نو ګوره یو خبره ده او د پښتنو شکر الحمدلله او په نظرو کې دا موږ غټې غټې روغې د مرګونو چې دی نو د حق انصاف او چې جرګه مخې ته راشي نو هغه فیصله شي. اوس زه دا نه وایم چې هغوی سره دې فیصله شي زه دا ضرور ویل غواړم چې په کار دي د پارټۍ قیادت خان صاحب اسد عمر دي او هغه خلک هم چې دی نو انصاف وکړي او دلته زما خلک به هم انشاءالله الرحمن انصاف کوي. د دې حلقې خلک زما چې ګوره ماړو ملې الیکشن اسفندیار خان سره کړو 2008 کې په لږو وټونو زما او د هغه فرق یو ډېر لوی سړی د اسفندیار خان او د هغې باوجود هم خلکو زما حق کې فیصله کړې وه. دویم الیکشن کې زما د هغه نه زه رحمه الله حاجي صاحب ته د اسفندیار نه لوی ویم کم ورته نه ویم ولې د دې علاقې خلکو او ډېره موده د پارټۍ صدر او د پارټۍ ښه کردار یې پاتې شوي 2 ځله MNA هم پاتې شوي دي. دویمه مې هغه سره الحمدلله ما ووټ بینک دومره زیات دی چې زما او د هغه 12,000 ووټه فرق و. دریم الیکشن میں 2018 کې وارث خان مې د ماما زوی ډېر ښه انسان دی د ډېر ښه پلار زوی دی لکه شهباز خان یو ډېر کردار پاتې شوی دی په نیشنل عوامي پارټۍ کې زما د ورور ډېر ښه دی اسرار خان ډېر ښه ملګري وو په نظامت کې نو هغه را سره الیکشن کړی دی زما او د هغه د 40,000 ووټو فرق و ما 86,000 ووټونه اخیستي په دریم کې نو ما مسلسل دا داسې نه دی چې ما په څه په بله وجه باندې اخیستي
په خپل کردار مې مغستی دي او په خپل افرټس مې مغستی او خپل کار مې کړی دی. خو زه مشکور او ممنون یم د دې مشرانو او د دې خپل ټول علاقې د NA19 چې درېواړه یونین کونسل دي. تاسو د شخصي پاڼې نه د فیسبوک د شخصي پاڼې نه تاسو خورونې راځي او داسې تصویران راځي چې هغې کې تاسو سره د ضلع صوابۍ د تحصیل زر د مختلفو سیاسي جماعتونو ملاقاتونه کیږي او دعوی غونډې هم راځي چې دې سره زموږ نزدېکت ته خبره روانه چې انشاءالله دې به موږ سره اتحاد وکړي. دغه اتحادونه کمې پارټۍ طرف ته نږدې دي؟ آیا دا څومره حقیقت لري؟ د جمهوریت کې دا رایټس دی تاسو سره ملاقاتونه کیږي، نه خامخا تاسو MNAs پاتې شوي او اوس بیا نو اوس خو وخت د الیکشن دی، اتحاد خو چا سره خبره نه ده روانه پاکستان پیپل پارټۍ سره؟ دا ډېره ضروري خبره ده. په سیاست کې یو خبره اخرنۍ خبره نه یو خدا خبره ده. خو مونږه تر اوسه پورې خان صاحب سره په PTI کې داسې زه نه وایم دغه یو څو کسان نه دغه نږدې ملګري چې دي د وفاق په سطح باندې د هغې نه علاوه په دې صوبې کې به خبر وکړم چې په دې صوبې کې ورسره زموږ نه په ایماندارۍ د هغه د ویژن او د هغه د خبرو مطابق او چې هغه څه وایي نو په هغه کردار باندې موږ تر ننه پورې هغه سره ملګرتیا کوو. موږ له ټولې سیاسي پارټۍ ولې چې زموږ سیاسي دا چې کوم دغه دی نو دا د اوس نه یا د شهرام نه دی شروع زمانه. زه خو د ملک نه بهر وم بیا رالم. دا خو د اسرار خان مرحوم د هغه وخت د پیپل پارټۍ او د هغې نه موږ مسلم لیګ او هغه چې کوم کردار ادا کړی دی د پیپل پارټۍ لپاره او چا سره په څه طریقه بوټو صاحب سره بېنظیري سره د هغې نه پس او بیا بلند ته حواله کو بیا ورسره هغه ولاړو. نو موږ جي دا دی چې موږ یو مستحکم مزاج والا خلک یو او چې سیاست کوو نو د سیاست په ذریعه باندې کوو او د سیاست عبادت ګڼو او د دې لپاره کوو چې د خپلو خلکو خدمت وکړی شو. عمران خان چې موږ ته به هر څوک راځي او زه دا پوره امید لرم د خان صاحب نه د عمران خان نه زما لیډر دی ښه لیډر دی په دې وخت کې او ډېر ښه کارونه دي سوچ هم ډېر ښه دی. موږ به تر اخرني وخته پورې عمران خان صاحب سره یو. عمران خان صاحب فیصله ستاسو په حق کې را نه نو هم به ولاړ یو سره هلته کې دا سوال چې دی نو د دې جواب زه اوس فلحال نشم درکولی ځکه چې یو خبره ده ما ته زما د خلکو زما د حلقې د 46 45 47 د خلکو د هغوی زما نه چې کوم کارونه ما کړي دي کا ګیس کې دي کا بجلی کې دي کا ګرد سټیشنو کې دي کا په نورو کارونو کې تعمیراتي او کومه ډله پاره مې په کومه طریقه باندې کړې ده نو که په هغې ته سوال کوېشن مارک راځي زه به په هر حال کې د خپلو خلکو نه د خپلو ملګرو نه د خپلو درېواړو حلقو د خلکو نه اعتمادیت په بنیاد باندې به زه د هغوی صلاح مشوره باندې به کار کوم. اوس که مطلب دا لاره بنده شوه تاسو خوشحاله چې زه په دې کې پاتې شم چې یو داسې سړي لی ورکي چې د هغه حق هم نه جوړېږي او بیا یې غله ورکوي او صرف په دې ورکوي چې دغه خټک صاحب اسد کیسر عاطف د مردان او شهرام او دې څو دله خان صاحب له تللي دي او غلط انفارمیشن یې وله ورکړی دی. ټول عمر یې وله غلط انفارمیشن ورکو. نو زه خان صاحب ته یم چې د خدای لپاره یو اوپن انکوایري چې دی نو مقرره کړه او دلته یې وګرځوه په دې علاقه کې که هغوی سره زما په نیمک باندې کسانو هم د هغوی په حق کې فیصله وکړو ټیک ده خان صاحب چې ته څنګه وایې نو زه به هغسې کوم. خو که چېرې داسې نه او دا خو ډېره عجیبه خبره ده چې پلار 15 کاله د خلکو خدمت وکړي او روز یو د هر څه ته روزي او د هغه زما د روح د لیاقت خان په دغه باندې د هغه د سوچ او فکر لاندې ما 15 کاله خپله نوکري وکړه. زه به ورته نوکري ووایم ممبر حیثیت باندې جدا خبره ده او هغه نه مې هغه هر څه وکړل او نن هغه هم د هغه په ژبه کې خبرې کوي نو دا ډېره د افسوس خبره ده. بیا خو پښتاني یو اخر اکثر هغه یو متل زمونږ ډېر مشهور دی وی بیا ورته په چم کې ورته دغه وکړه خو موږ به هغه کار نه کوو او پښتو کې پښتۍ ماتېږي نو موږ به بیا هم هغه کار نه کوو. کني موږ سره چې هغوی څه وکړل شهرام زی پلار او تر محمد علي نه یادوم خو چې هغه موږ سره څه وکړل نو دا زما کشران او هغه خلکو لیدلی دی. دا ډېره څونه کچه سوچ دی. زه اوس هم هلته چې کارونه کوم نو په هغې کې د شهرام نوم ځان سره برختی کوم او دلته شهرام یکدم چې راغی دونه غرور دونه تکبر نه دی پکار
نو د دغه نه زما نومونه لر کړل او دا خبره شروع شوه د جانزیب کرنل شیر د شازیب شهید د هغه دغه افتتاح نه او دا څه خو ما بلند کړي دي دا نوم او دا دغه خو مونږ پرو کړی دی په دغه باندې په تاسو ته د ټولي میډیا ست پته ده او چیف منسٹر باندې او په حکومت باندې او منډه تړم مونږ والي ده دغه د مختار ماما شته تپوس دی وکړي چې ما سره که یو ځل دی چې دی نو په وفاق کې که وزیر داخله تللو که وزارت داخله تللو دا سب هغه کیس پسې چې کومې منډې تړلې وي او ورنټ جوړول د هغه دی نو دا ټولې منډې تړلې موږ ووالي او شاهرام په هغه وخت ورځ باندې داسې کردار ادا کړو چې موږ یې بالکل د هغې نه بار وساتلو یو لوی غوبر وشو خو بیا موږ په ارام کېناستو ولې د بار بل منسټر صاحب پکې نو داسې خبره ده چې موږ به تر اخرني وخته پورې دا نه موږ روان یو د پی ټی آی د بیس لاندې به چې دی نو اپلای کوو او د هغې را سره چې دی د هغې د جنډې د لاندې به هلته ځو او خپل کردار به ادا کوو ضمني الیکشن یې راته ویلي دي چې کوې پرون ناپرو بیا چې دی نو ممبران چې موږ تلي وی چې بل هېچاله ټکټ ورکوم 80% ټکټ به زه هغه چاله ورکوم چا چې ما سره دغه کړې ده سخته تېره کړې ده او زما په اواز باندې لبیک ویلی دی او استفاګانې ورکړي دي موږ خو دوه ځله استفاګانې ورکړي دي او بغیر د لالچ هم ورکړي دي خو زه خو اوس هم خان یا پارلماني بورډ یا هغوی نه ګناهګار وم زما ګناهګار خو دلته زما خپل وراره دی زما په کور کې ماته مسله جوړه کړې ده نو دا ډېر ناجیز دي ډېره مننه ځلند ته د وخت راکولو خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني خدای مو آباد